د دې رجب په دې میاشت کې اوس زبرګه میاشت ورته خلک وایي رجب دا په عزتمند میاشتو کې یو میاشت ده. قرآن کې الله فرمایلی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شمار د میاشتو د الله په نسبت باندې 12 میاشتې دي. د الله په کتاب کې کله چې اسمان او ځمکه پیدا کړې دي یو پای کې دا ویلي منها 4 حرم، څلور د دین عزتمند میاشتې دي، څلور میاشتې عزتمند دي. فلا تظلموا فيهن انفسكم، په دې کې په خپل ځان باندې ظلم مه کوئ. اثر درې مسلسل دي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، دا درې مسلسل دي او منځ کې رجب. څلور میاشتې دي، ذوالقعده، ذوالحجه، ذوالقعده، ذوالحجه هو د لوی اختر میاشي، د دې نه چې مخکې ته ذوالقعده ویل کی، محرم چې را خلکو ته آسانیان وایي، او رجب د زبرګي میاشت. دا څلور میاشتې عزتمندي میاشتې دي، اگر چې ډیر مسلمانان د دې نه خبر نه دي چې په دې کې ګناه څومره غټ جرم دی. ګناه خاصم ګناه ده. فلا تظلموا فيهن انفسكم، بدې کې ظلم په خپل ځان باندې مه کوئ. ټیک د پای کې یو تفسیر دا چې قتل، قتال، جهاد په دې کې مه شروع کوئ د چا سره، لیکن الفاظ عام دي. مفسرین ورته ذکر کړي مراد د دې نه نفسي ګناه کول چې په نور میاشتو کې ګناه سیم ګناه ده، لیکن د دې بې عزتي کېته لکه داسې مثال دی یو سړی بار ګناه وکړي او بل سړی جومات کې دننه ګناه وکړي. دغه شان په دې میاشتو کې څوک ګناهونه کوي دا ډبله ګناه ده، دا عزت د هغې شته دی بلکل. لیکن د هغې سره سره ګورئ بدعات ته پکې ځان ساتو. بدعات ډېرو خلکو په دې میاشت کې بدعات ایجاد کړي دي. نو بدعات پکې دا کوي چې په دې کې یو خاص ورځ هغه د روژې دپاره چې کوم دی پکې منتخب کوي. په دې کې یو مونځ خلک کوي، صلات الرغائب ورته ویل کېدلی شي. دا به د صوفیو کوله، دا کوم متصوفه چې ځان ته وایي صوفیه کرام ورته خلک وایي اکثر بدعتیان دي. مخکې چې کوم خلک هغه تصوف ته منسوب دي هغه جدا خبره، هغه کې نیکان خلک وو، لیکن دا اوس صوفیه درته یادوم اکثر بدعتیان دي. نو په دې کې خلک روژې نیسي، بعضې خلک خوراکونه پکې ځینې خلک پخوي او ځینې خلک پکې بعضې د شپې لمونځ کې صلات الرغائب ورته ویلې کېدلی شي. دای باره کې څه حواله جات ما دلته راجمع کړي دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اگر دغه مانځه باره کې ویلي کوم چې خلک اوس کوي او دا پر سوشل میډیا باندې به تاسو کېدی شي درېمي خلک دا مونځ کوي صلات الرغائب ورته ویلې کېدلی شي. شیخ الاسلام وایي صلات الرغائب بدعة باتفاق ائمة الدین. دا صلات الرغائب چې کوم خلک کوي دا بدعت دی په اتفاق د امامانو دین باندې، کمالک والشافعي وابي حنیفه والثوري والاوزاعي وغيرهم. لکه امام مالک ویلي، امام شافعي ویلي دي، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلي دي، امام سفیان الثوری ویلي دي، دې ټول دا ویلي دي چې دا بدعت دی. او چا چې په دې کې حدیث نقل کړی دی هغه وایي کذب باجماع المسلمین، وایي کذب باجماع اهل المعرفه. دا دروغ دي، ټول کوم چې محدثین دي او پوهېږي په دې پن باندې هغه وایي دا دروغ چا جوړ کړي دي. بلکې په دې رجب کې به بعضې خلکو روجې نیولې، اوس هم خلک نیسي، روجې پکې نیسي او د دې رجب ته وجې نه نیسي چې رجب میاشت دا د روژو دپاره ده. وایي هسې که روژې څوک نیسي نیسي د خپل عادت موافق، لیکن دا به خاص کوي نه چې ګنې په دې کې یو ورځ ده یا 2 ورځې دي او دا به خاص کوي او په دې کې به روژه نیسي او پای کې ثواب دی. بلکې په دې کې یو اثر نقل دی، شیخ البانی رحمه الله ارواء الغلیل کې ویلي دي صحیح د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. خرش ابن الحر دا یو عالم دی، یو تابعی دی، هغه فرمایي رأیت عمر یضرب اکف المترجبین. ما به عمر ابن الخطاب رضی الله عنه لیدلی و چې کوم خلک هغه رجبیان معنی د رجب ته میاشتې روجې نیسي د هغې لاسونه به یې وهل حتی یضعوها فی الطعام، تر دې چې خوراک به شروع کړی نه و، چا به روژه نیولی نو لاسونه به یې ولوال او ویل به کلو تاسو خوراک کوئ. فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهلیه، ځکه دا خو داسې یو میاشت وه چې دا کوم قسم تعظیم تاسو کوئ دا خو جاهلیت والا دا تعظیم کاوه، شب خوراک شروع کوي. دارنګه امام ابن القیم رحمه الله هغه فرمایل چې لکه بعضې خلک په دې میاشت کې په رجب کې
او یا دارنګه شعبان او میاش کې دای خصوصي د باز ورځ اهتمام کوي. لاغي وای دا روجا بالکل بدعت دا او دا اچھا مستحب ده ګڼل. المنار المنیف کې امام ابن القیم رحمه الله فرمایي دقرګه حافظ ابن حجر کتاب لیکلی واقع تبیین العجب بما ورد فی فضائل رجب او پای کې هغه ذکر کړی دي چې د رجب د میاشتې دی خو تعظیم دی د رجب د میاشتې د روجي یا پای کې د عبادت په باره کې یو حدیث هم ثابت نه دی یو حدیث هم ثابت نه دی او ایدا لکه څنګه چې ما ویلي د قرګي امام ابو اسماعیل الهروی و هغه د قشان تویل دي چې د رجب د میاشتې د روزو موجود ای فضیلت ثابت نه لہذا بدی کې احتیاط وکړي. تحقیق د کار اخلی نفسي یا په اخبار پسې چرته جی زمون ملګرو ته خبره ملال شو اج اخبار کې لیکلي دي وای دا اخبار په میگزین کې لیکي مشرق اخبار په میگزین کې لیکلي دي چې بس دا روزه نیول صحیح دي یا د شعبان د نصف د غیر روزه نیول صحیح دي او پای کې د شپې مونږ کو وسه او فلان کو اکم چې صحیح حدیث کې راغلي هغه یو نه کوي. لہذا ردی بدعات نزانو ساتي زما واچ څوک کم اوري د رجب د میاشتې خصوصي عبادت په حدیث کې نقل نشته لري. ټیک دا عزتمند میاشت عبادت پکې کوه چې تکول شي لا تعین بلکې چې دا دې سره خاص دي خاص کې بے پای پسینه. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې زموږ په دین کې یو کار ایجاد کړي چې دین نه مردود دی. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې عمل کو پای زموږ حکم نه هغه مردود دی. د دې شی نه ځان وساتئ. الله رب العالمین سوال چې الله موږ د بدعات محفوظ ساتي. ان شاء الله تعالی د جمعه کې با بل موضوع چې کوم دی هغه بیان کو. اعمال قلیل و اجور کثیر هغه موضوع زموږ ختم شوی نه و پای کې چې بعضی کوم مواضیع فاتل ان شاء الله بیان کو. اقول قول